هیواد کې د یو مهم حلقوي سړک د یوې برخې جوړولو هوډ شوی. دا په بادغیس ولایت کې د قیصار لامان سړک دی چې یوه 50 کیلومتره اوږده برخه یې د 4.6 میلیارد افغانیو په لګښت جوړیږي. دا پروژه د څه باندې 4.8 میلیارد افغانیو په ارزښت د ټولګټو وزارت او آریا خان افغان ساختماني شرکت ترمنځ قرارداد شوې ده او ټاکل شوی چې په 3 کلونو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د چارواکو په خبره د دغه سړک په جوړېدلو سره به د هیواد شمالي ولایتونه له سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو سره ونښلول شي چې د اقتصادي ودې، ترانزیت او د خلکو لپاره به د ګڼو اسانتیاوو لامل شي. د دغه سړک په بشپړېدو سره به د شمالي ولایتونو ترانسپورتي اړیکې له لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو سره پراخې شي. همدارنګه په سیمه کې به د اقتصادي ودې، تګ راتګ، ترانزیت، سوداګرۍ او د خلکو په ورځني ژوند کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته شي. د قیصار لامان سړک د هیواد د حلقوي سړک یوه برخه ده او د ټولګټو وزارت له مهمو بنسټیزو پروژو ګڼل کیږي چې د فاریاب له ولایته پیل او د بادغیس ولایت له ځینو ولسوالیو په تیریدو هرات ولایت ته رسیږي.